چې دې غریب قوم کې څه وخت کې واده هغه وخت کې دوی نه د اسلام پوښتنه وکړه او تماشا یې وکړه چې د دې هغه اسلام چرته دی اوس. ښځې او نر ګډېږي. تېرو ورځو کې د یو ملا د لور واده و، نو کارډ یې چاپ کړی، نو کارډ ما ته هم راغی. بیا چې څه ورځې پس ولیدم ما ته یې وایي چې ته خو رانلې. مانځه دې څه له غوښتی وم؟ لمانځه هغه ماشومه وه چې په دعاګانو سره یې رسخت کی مال ماشومې ودول خو جایز نه دي. میخې له ماشومه وې تاله شرم نه درځي چې ته د لور واده ته خلک راغواړې؟ د لور واده ته خلک څوک راغواړي؟ اوس چې زما دا حال شو، پکار خو اول ما ته دي کړه چې زه لور ودوم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور د واده نقشه مخې ته کېده. ټیک شو، زه زوی ودوم او د حضرت علی د واده نقشه مخې ته کېده. اس تکلیف پر اس مصیبت بنی. بس خو پلار دی کینی او جنا لگتا دی کینی او دو کسو په مخ کې دی ایجاب او قبول کیو ور روانه وای. نن په ودونو کې وګوره دا مسلمان قوم چې دی دا تاسو ته خبره کوم، په یو مغالطه کې مونږه اچولی یې تاسو. یو مولانا صاحب هغه په دې مسلم لیگ کې و، هغه به وی رورا مموس کوي مودس کوي مرو جنی سیخ مسلم لیگ ته ووټ ورکوي دخل الجنت. تاسو خیال راکړئ. او زه دا وایم چې مموس کوا مودس کوا مرو جنی سا مڅ کوا خو ما سره څه مهرباني وکړه دخل الجنت. تاسو خیال راکړئ. مونږ په یو مغالطه کې تاسو ساتلی خپکیږئ. ما معافي غواړم د علماو نه چې خېټه د یو پړسېدلې وي او ټیزونه بل اچوي، د دب خېټه کې پکینی ټیز به څوک اچوي چې د چا خېټه پړسېدلې ده. مړته روان ته بیړه دې دغه پلارم غرقه ده او دا انوړی زه په خوله نه نباسم او دخل الجنت. څه عقل سوچ سمجھ کاڼي در پورې تړلې دي که سرونه دي؟ علماء وی وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. رسولان مراد عقل کامل او سلیم مراد دی. که پیغمبران نوی راغلیم نو تاسو په توحید باندې مکلف وی چې په عقل سلیم او کامل سره به تاسو د توحید انتخاب کوله په دې کائنات کې. په دې قوم کې بالکل د سوچ ماده نشته، د فکر نشتا. د دې کېږي بس. نو زما عزیزانو دې ته لږ سوچ وکړئ.
زمونږ یو استاد زوی وشو هغه وخت کې به په روپۍ او نیمه باندې ښه مزیدار دیګ پخېدو د وریجو مونږ ورته چې زوی دې وشو یو دیګ وریجې پخې کا طالبان ورته راغون شو ویل ولې مونږ دیګ پوخ کا زوی دې شوی دی ویل بیا به څه وشي مال مونږ به وخورو که نه ویل تاسو به بیا څه وایئ مال مونږ وایو چې شابس یاره مولانا صاحب ډېر ښه دیګ پوخ کړی کښېنئ ویل رامیان چې 100 کروڑه شابسي راغونډ کم یو انت یې نه جوړي ورک شئ ما ته اډو شاباس مه وایئ هسې زما روپۍ یوه نیمه تاوانوئ نن په دې شاباس پسې په قرضونو یالي ځمکې ګاڼه کوي ځمکې خرڅوي په سود یالي څوک کلی وطن دی نو یو پکې دوی بل ټکی کوي چې څوک مړی ژوندی دی نو هلکه دا مړی ژوندی پکې لاچار ایستی دی دا مړی ژوندی څه وي مړی ژوندی څه ته وایي والله العظیم که زه خو د چا مړي ته په دې نیت لاړ شم چې سبا به دی زما مړي ته راځي په زندګۍ کې ولې زما عقیده څه ده ممې لمبوئ خلقا ممې خخوئ خلقا ممې لمبوئ خلقا ممې خخوئ خلقا ما په ډیران سپوتو غرزوئ خلقا ممې لمبوئ خلقا